जनाब काबिल कदर ग्रामी कदर मुअज़्ज़ज़ हाज़री बिरादरानी इस्लाम अज़ीज़ानी मिल्लत द हज द फर्जियत मुताल्लक़ बयान दे शरता गरज़ुई चेर द हज दाखिले शुरू शुए नो हज बानी फर्जियत बानी उसो खबरियों कदी द पारा खुद चा इरादवी चा खलक दाखिली होगी दर हज दादा फराइज़ द इस्लाम ना आखिरी रुकन न दे मगर दा फरज दे आखिरी रुकन प बिनाउ द इस्लाम की चेदे नुदा हज इस्लामी दे हज दे हज पागे चाबाने फरज दे चे दसरा द हज दाखिले सुमर दाखिलवी दोमर पैसे वर्सर मौजूद वी और वापस रातलो पूरे द कोर द खर्चे द पारा बराबर वी नो दग सड़ी बाने हज फरज दे चे द हज सुमर दाखिलवी द दाखिले पर मिक़दार दोमर रकम दसर मौजूद वी और द कोर द वापस रातलो पूरे द कोर द खर्चे द पारा दोमर रकम वर्सर मौजूद वी चे द वापस रातलो द पारा द कोर द खर्चे द पारा काफी वी दे सड़ी बाने हज फरज दे और चाबाने चे हज फरज शो और द हज नक और द पारा हाजत ज़ाहिरीम नो यो जालिम बादशाह नो न मनो मने कड़े समरज़म नो हज पे फरज हो द हज नक और दे मर्शो फलियमुत इंशा यहूदियन और नसरानिया और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाख़ैद को दे द यहूदियत पर मर्ग बांधी मरी और को द ईसाइयत पर मर्ग बांधी मरी देख पल ख्वाख़द ची पर मर्ग बल्कम मर्ग बांधे दे मर्श द यहूदियत पर मर्ग बांधे और को द ईसाइयत पर मर्ग बांधे चे द बाने हज फरज़ और द हज उनक स बीमारम नो बादशाह जालिमम नो मने कड़े और नूर हाजत ज़ाहिरीम नो और हज उनक नो दे द ईसाइयत या द यहूदियत पर मर्ग बांधे ममरी द हज ताल्लुक दा द बैतुल्लाह शरीफ सरा और द अरफात और द मुज़दलिफ़े और द मिना सर दे ताल्लुक़ दे अल्लाह दुल जलाल कुरान शरीफ के फरमाई अल हज्जु अशहुरुम मालूमात हज द पारा मियाश्ते मालूमी दी अल हज्जु अशहुरुम मालूमात द हज द पारा मियाश्ते मालूमी दी चिदा शवाल ले ज़ुल्क़ैदा दा और द ज़ुल्हज्जे द गद्याल लसरज़ीरी शवाल ज़ुल्क़ैदा और द ज़ुल्हज्जे द गद्याल लसरज़ीरी दोलस दियाल लसरज़ीरी नो ददी मकसद दा चेरे ओ सरी द हज नियत द शवाल नमख के दा हज द पारे एहराम निशी तड़ले द हज एहराम चिदड़ी दा बद शवाल द म्याश दलर ने यो सरी रादी नो दा बद शवाल द म्याश न दे एहराम तड़ली शी द शवाल द म्याश नमख के दे एहराम निशी तड़ले द अल हज अशहुर मालूमात फमन फरज़ फ़ीहिन्न अल हज्ज फला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज फमन फ़रज़ फ़ीहिन्न अल हज्ज चाबाने चे हज फरश हो फला रफ़सा
نو دې رفس دا گناہ کار نگئی ولا فسوق ولا جدال ند فسق گئی ولا گناہ کار دینے کی ولا جدال او جگڑ دینے کی حج کے دی جگڑے نگئی دکا اکثر خپلو ملگرو کی خپلا کلا کلا جگڑے را دی نو دا دی وجنوی فرمائل جی حج کے دی جگڑے نگئی او فرمائی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وللہ و خاص دا اللہ دا پارا علی الناس پا حلقو بانی حج دا بیت اللہ دی خو من استطاع الیہ سبیلا چی دا چا طاقت دیتا دا لاری وی دا لاری دا طاقت دا دی سر مقدار سرمایه ور سریوی نو پاغبان حج فرض دی ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین چاچے کفرو کو حجی انکو ندو کفرو کو ومن کفر فإن اللہ غنی اللہ بے فروا دی دا طول عالم نبے فروا کلچے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف جوڑ کو بیت اللہ شریف دے ابراہیم علیہ السلام نا مخکم آباد شوی ہو ذکر بیت اللہ شریف یو روایت کے خدا رازی کہ بیت اللہ شریف دا آدم علیہ السلام نا 2000 کال اڑوان دے پرشتوں پا مقدس مکہ باندی جوڑ کرے 2000 کال مخ کی پرشتو دا پا مقدس مکہ باندے بیت اللہ شریف جوڑ کرے او یو حدیث کی بل قسم مضمون راغلے کہ اللہ آدم علیہ السلام دا جنت نرا کدو نخپل کوریم ورسرفیگی بدیبانے نازل کر ورتیوی تاثر ازد اخپل کورم نادلو پزمکا باندے سنگا چی پاسمان کی تا عرش دا پاسا دا بیت المامور تواب کیگی او مسمان کی مسمان دا پاسا بیت المامور دا عرش دا پاسا دا غی تواب کیگی دارنگی دا بیت اللہ شریف تواب فم کیگی او سرنگ چه بیت المامور تا پرشتی موس گئی دارنگی با بیت اللہ شریف تا قبلی او دا با موس گئی نو بیا پرشتو آباد کریو یو روایت دویم بیا آدم علیہ السلام آباد کر اگه جوڑ بیا دریم زل بندے دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی یو ولد شیس علیہ السلام یا یو بلزوی آباد کر او بیا دا نوح علیہ السلام زمانہ کی سیلاب سردا پور تکڑے شو چی توفان او سیلاب راتا دا پور تکڑے شو بیا سلورم زلبان ابراہیم علیہ السلام دا آباد ابراہیم علیہ السلام یرفع ابراہیم القواعد من البیت بعد خلق ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام دا دی بانی دے بانی ندی ذکا ویز یرفع ابراہیم القواعد معلومی کی قواعد بنیادون دا مخکن موجود دا دی بنیادون دا مخکن موجود ابراہیم علیہ السلام بنیادون پور تکڑل دا غی بنیادون پور تکڑل دا اسماعیل علیہ السلام پا داغ پا نصرت سر امداد سر دیدوالو بیت اللہ شریف جوڑ کر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ دے جوڑ کر اللہ ورطوی وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا تخلقو کے اعلانو کا دا حج دفارا حج دفارا اعلانو کا
چې ته اعلانو کې استا آواز سو پوری یاتو کا رجالا راضی بتا ته سړی دی بیت الله شریف تا والا کل دعا میرے او پا ارخوار او خبانی یأتین من کل فج عمیق دا ہر جور لارینا بدا خلق تا درہ دی ابراہیم علیہ السلام ورطوی اے اللہ زب آواز دکم خزما دا آواز بسو کوری اللہ ورطوی آواز کول ستا کار دے و رسول دا زما کار دے رسول ہر چاہتا دا زما کار دے ابراہیم علیہ السلام ادرے دا غربان دی آواز اعلانی کو دا حج ویاقچ اعلان دا حج کو نو پزمکو اسمانونو کے چی سوک موجودو ارواح موجودو او خلق موجودو آگے طول خلقو دا آواز بولے دا ابراہیم علیہ السلام او چاچے لبیک ہوئی پاگی بندے دے ابراہیم علیہ السلام پاواز باندے لبیک ہوئے نو آغا سڑے با حج تدی دا چاروح دو زل لبیک ویلے دے دری زلا سلور زلا پینز زلا اب آراغے مقدار باندی چی سو زل دے لبیک ویلے دے در چی چاروح سو زل لبیک ویلے دے دا چاروح لبیک ندے ویلے آغا با حج تنزی دا چاروح لبیک ویلے دی آغا دا پارا با اللہ اسباب محسر گردی آغا دا پارا دا چاروح دو زلا دا چا دری زلا دا چا سلور زلا دا چا پینز زلا دا چا دا دینم زیاد نو بیا پینزم زل باندے بنو عمالقہ آباد کا بنو عمالقہ شپگم زل باندے بنی جرحم آباد کا بنی جرحم قبیلے ومزل باندے بیا بنو قصی بنی کلاب بنو قصی آباد قصی بن کلاب اغوی آباد او اتمزل باندے قریش و آباد قریش سر حلال سرمایہ کم آواز حلال سرمایہ کم آواز نو دا دی وجه نا اغوی دا بیت اللہ شریف نباد حصہ دا حتیم تی نبار کر دا حتیم وہ گدو پوری شری گدو ندا دا بیت اللہ حصہ دا بیت اللہ حصہ دا اشی صدیقی یودل نبی علیہ السلام دوی چیر زماز لغواری حجت الوداع کی چیز بیت اللہ شریف کی دنن منذو کو د شپې لکه دروازه خو ډېر هجوم بو خلق بو پرده به کولاغي نو عثمان ابن طلحه حجبی ته وی چې یاره ته د بیت الله شریف رانه ده د شپې عائشه صدیقه فرمای ام المؤمنین اما عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنها چې زه پدې کې دوه رکعات مونځ کوم هغه چابي راوړه ویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی دادا زبے پرانزم خدا دے چھ بیت اللہ شریف دشپے نشی پرانستلے دا ورتے بس میں پرانزا نبی علیہ السلام داشی صدیقی دلاس نونی و او حتیم تے داخل اکڑا وی دے کی منزو کا دا بیت اللہ صدا ستا قوم اگوی سر سرمایہ کماوا نو دا کمی سرمایہ دا وجنا دا بیت اللہ شریف دا ابراہیم علیہ السلام دور کے دو دروازے وی یو شرقی و بلا غربی او زمکے سر متصل و بالکل زمکے سر متصل او حتیم دا بیت اللہ گیا کہ دننو دا بیت اللہ حصہ لیکن قریش سر حلال سرمایہ کماوا نو یو دروازے او گرزولا او دزمکه نه اوچته کړه دی د پاره چې څوک مونږ داخلو چې مونږ داخلو شو او څوک مونږ منې کو چې هغه منې کو او حتیم د بیت الله شریف نه بار بیا نبی علیہ السلام دا تمنا ظاهر کړي وا کاش اشی صدیقی ته وی استاد قوم جاهلیت ته نږدې نه وي
نو ما به بیت الله شریف نوړولی و نوار کړی و او د ابراهیم علیه السلام په طرز باندې به ما جوړ کړی دوه دروازې او ځمکې سره متصل او حتیم به مې بیت الله کې داخل کړی خو ستا دا قوم جاهلیت ته نږدې دی هسې نه چې بیا ووایي چې زمونږ د پلارانو او نیکونو بنا یې انواره کړه او خپل طرز باندې آبادي جوړه کړه هسې نه چې داسې ونه وایي بیا عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ چې څو میاشتو د پاره هغه مکه مکرمه کې خلیفه شو بادشاه شو نو هغه دا حدیث اورېدلی و د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها حضرت اسود ته وی چې تا ته عایشې صدیقې څه حدیث بیان کړی دی د بیت الله شریف ورته دا حدیث وی او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی کو ستا قوم جاهلیت ته نږدې نه وي نو ما به بیت الله شریف نوړولی وی او دا ابراهیم علیہ السلام په طرز باندې به ما جوړ کړی وی حتیم به مې بیت الله کې داخل کړی وی او دوه دروازې او دواړه ځمکې سره متصل نو عبدالله ابن زبیر په خپل خلافت کې بیا بیت الله شریف شهید کړ او د ابراهیم علیہ السلام په طرز باندې جوړ کړ د ابراهیم علیہ السلام په طرز باندې حتیم بیت الله کې داخل کړ او دو دروازې ولا جوړې کړې او دواړه ځمکې سره متصلې کړې ځمکې سره متصل لاندې وي اوچتې نه وې ده بیا چې حجاج ابن یوسف ولګېد او عبدالله ابن زبیر شهید کو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ نو بیا داغه د لاس آبادی داغه د لاس کما آبادی وا بیت الله شریف یون وړاو هغه ته دا پته نه وا حجاج ابن یوسف ته چې عبدالله ابن زبیر دا آبادی دا د نبی علیہ السلام د تمنا او د ارزو مطابق کړی دا پته وته نه وا د ځان نه کړی دا آبادی حتیم بیت الله کې داخل کړی دی او دو دروازې کړی دی دا جوړ د ځان نه کړی دی نو بیا حجاج ابن یوسف هغه آبادی نواره کړ او بیا حتیم ته نبار کړ او یو دروازه هغه اوچته کړه د اوسنۍ آبادی چې ده نو دا د حجاج ابن یوسف د لاس آبادی ده قریشو پسې بیا عبدالله ابن زبیر کړی و آبادی په نهم ځل باندې او لسم ځل باندې حجاج ابن یوسف د بیت الله شریف آبادی نو د اوسنۍ آبادی دا د حجاج ابن یوسف د لاس آبادی ده بیا هارون الرشید هغه حکومت دور زمانه چې کله رااله نو هغه به زه بیت الله شریف نوار کم او ډیر قیمتي کانی و پکې ولګو ما سونه او پکې کا تخت پکې ولګو او حتیم به بیت الله کې داخل کوم حتیم به بیت الله کې داخل کوم او دواړه دو دروازې د نبی علیہ السلام د تمنا او د ارزو مطابق پیسې جوړ کړو د نبی علیہ السلام د تمنا او د ارزو مطابق دو دروازې او دواړه ځمکې سره متصل خو بیا امام مالک رحمت الله علیه ول فتوا ورنکړه چې نه دا د بادشاهانو د پرده کېلونه نه ګرځو چې هر بادشاہ دی راځي او هغه د خپل چاه مطابق بیت الله شریف نواری او د خپل چاه مطابق نه جوړي بیا هر بادشاہ راځي او د خپل چاه مطابق به بیا جوړي د خپل چاه مطابق به جوړي زدا د بادشاہانو د پاره یو کېلنه نه ګرځو فتوی ورنکړه امام مالک رحمت الله علیه فتوا ورنکړه بیا هارون الرشید چې فتوا ورنکړه نو بیا پرې خود او بیت الله شریف یې په هغه طریقې باندې زړه طریقې
د حجاج ابن یوسف د لاس چې کوم آبادي ده هم دا آبادي اوسنۍ آبادي ده د حجاج ابن یوسف د لاس آبادي ده ترکو پکې ګوتې موتې والي دي تعمیر معمیر یې کړی دی خو آبادي هم هغه ده چې کوم حجاج ابن یوسف د لاس آبادي ده هغه آبادي ده دا لسم ځل دی د بیت الله شریف چې دا جوړ شوی دی په لسم ځل باندې نو فرمایي حدیث پاک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې چا حج کو ولم يرفث او در رفث اونک د جما خبره اونکړي خپلی بیبي سرم دا جما خبره بنه کوي د حج په دوران کې احرام کې ولم يفسق او د فسق د ګناه خبره اونکړي رجع كيوم ولدته امه دی به واپس شي د حجنا او داسې به وي د ګناه نه پاک لکه چې ماشوم د مور نه څنګه پیدا شي او ګناه یې نه کړی داسې د ګناه نه پاک صاف حج سره الله د انسان ټول ګناهونه معاف کوي دیکھئے اختلاف دی چې حج سره صغائر معاف کیږي او کنه کبائر اکثر علماء داوی چې صغائر او کبائر دواړه وسره معاف کیږي ځکه حدیث پاک کې راځي حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ چراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ابسط یمینکا خپل خیلاس دراوګت کا چتا سره ز بیعت وکړه نبی علیہ السلام چې لاس رويست روګو دیک نو د لاس راخ کا عمرو بن عاص ورته مالک یا عمر نبی له ولی ویجی او شرط لګو ویسه شرط لګے ویدا شرط لګوم چې الله زما ټول ګناهونه معاف ځکه زه بیعت پالې کو ورته وی تا ته پته نه لګیږي نبی علیہ السلام ورته وی چې ان الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام سره د انسان ټول ګناهونه معاف کیږي وان الهجرة يهدم ما كان قبلها او هجرت سره د انسان ټول ګناهونه معاف کیږي وان الحج يهدم ما كان قبله او حج سرم د انسان ټول گناهونه معاف کیږي حج سرم د انسان ټول گناهونه معاف کیږي حج سره د انسان ټول گناهونه معاف نو حج ان الحج يهدم ما كان قبله چې دی حج کی نو د ګنا نه داسې پاک شي لکه څنګه چې ماشوم د مور د ګېډې نه پیدا شي او څنګه د ګنا نه پاک وي داسې دی د ګناه نه پاک شي بالکل پاک صاف چې حجو کې نو یو فرشتہ پشای داسې لاس کېږدي حدیث پاک کې راځي چې ته اعمال اثر نو شروع کړه الله ستا ټول ګناهونه معاف کړي ته اعمال اثر نو شروع کړه الله ستا اعمال ټول گناهونه الله ستا معاف کړل ته خپل اعمال اثر نو شروع نو حج سره د انسان ټول گناهونه معاف کی صغائر او کبائر بعد علماء وی چې صغائر او کبائر بعد روایاتو کې حقوق العباد وسره نه معاف کیږي نو ټول گناهونه معاف کیږي حقوق العباد وسره نه معاف کیږي نو ټول گناهونه معاف کیږي ورسره چې درې حجونه وکي سعدون خولانی رحمت الله علیه یو کسان رالل ورته وی یرا دین قبیله کې یو کسو او هغه من قتل کړ او ټول شپم ورپسې اور بلک په اور شي لرګي ورپسې سیزو اور کې سیزو لیکن داغه بدن تک سپین دی اور په اثر نه کوي ورته وی شهید د بدري حجونه کړي ورته وی او وی درې حجونه هو کړي دي ورته وی بس ټیک دا چې درې حجونو کې الله دا سړی په اور باندې حرام وګرځي
اور باندې دی حرام زکه اور په د باندې اثر نه کوي چې اول حجو کې د الله فریضه ادا کړه دویم حجو کې نو گناهونه الله معاف کی دریم حج چې وکي الله په اور باندې حرام وګرځي د جسد زکه دا اور په د باندې اثر نه کوي نو حج سره د انسان ټول گناهونه معاف کیږي الله په اور د جهنم باندې حرام ګرځي چې درې حجونه وکړي چې زیاتو کې داغه به څومره ثواب وي دا چې د درونه زیات وي زه دې انشاءالله دې موضوع باندې آینده جمعه کې به خبرې وکړو د وخت د عدم تقاضا فبنا باقي بیان به انشاءالله به وکړو سوال وایي سور کلم باندې چې په جمعات کې سنت او نفلی عبادت کول زیات ثواب لري که په کور کې او د نفلی او د سنتو ثواب دا په کور کې زیات دی د جمعات نه په کور کې د دې عمل کولو ثواب زیات دی حاجی سلام نه بعد عرض دی چې ما په خوب کې مولانا صاحب کتلې دې چې تاسو یې کتلې ما له وظیفه را کړې او تعداد راته خولو نو دا وظیفه د رشتې د پاره وا او د وظیفې کې د سورته نور او د سورته شمس نه را کړې وا دا وظیفه رشتې د پاره قدا ما په خوب کې کتلې دا راته وې تعداد یو کوي بس او درې ځله وایي دا یو وسله یا درې ځله وایي دا حاجی سلام کوي حاجی یوسف د جرمني نه چې زما د پاسپورت مسله د خصوصي دعا راته کوي چپړې مې دا مسله حاجی یوسف صاحب د جرمني نه فون کړی پاسپورت مسله د دعا ورته کوي چې ټول شریک باندې چې غل د پاسپورت دا مسله الله حل ظفر اقبال والدې د پاره د مغفرت دعا وکړي ظفر اقبال والده الله یې مغفرت نصیب کی رحم او کرم پیوږي الله دې په قبر د انوار او بارانو کې خپل قرب او جوار کې بهترین ځای ورکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا بسنة نبيك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك الله زنده ټول گناهونه معاف کی تقصیرات معاف کی زین گناهونو باندې د عفو قلم راکاږي الله مونږ ټول ته عفو درگذرو کی الله دا حاضر جمع ټول او بخي هر کال مونږ د پاره حج او د عمرو غیبی اسباب برابر کې د مسبب الاسباب د ټول زندگی کې برکات کې دی مال اولاد کې برکتونه واچي کاروبارونو کې برکتونه واچي ټول د حیو د عزت دراز زندگی ورګي د ټول سایه خپل بچو باندې قائم او دائم ساتي ټول ته د خپل بچو خوشاله او خودلېږي څومره بیماران دي زمونږ د جمع کې محله کې الله ټول له شفا کامله عاجله صحت دائمه مستمره همیشه د نیک عمل لپاره ورکي ټول باندې رحم او کرم وکي ټول نو الله راضي شي ته ټول سختی خدای پاک معاف کی ان ټولو کې اخلاص او للهیت پیدا کی دریو دکلاوین مامون او محفوظ کی زمونږ د ټولو ته حافظ او ناصر شي الله مونږ ټول خپل حفاظت کې والی د دنیا او آخرت کامیابی خوشاله مونږ ټول لرا کی د ټولو په اخلاص او عزت کې مزید اضافه کی د دې ټولو ته حامی او ناصر او مددگار شي الله دې ملک امن او امان راولي شرور او فتنې فسادات د دې ملک نه ختم کی د ملک دا ګرانی پارزانه باندې بدل کی د ملک دا سمرا سلاطین بادشاہان او مرادی داغي پسرونو کې واچي چې د ملک اسلامی قانون قرآنی قانون جاری کی الله مونږ ته او خود لکه خدای پاک
الله مونږ ټولو نه خدای پاک راضي شي څومره کسان ناست دي د چا پړه کې څه حاجت وي څه مسله وي څه مشکلات وي د ټولو حاجتونه پوره کړي د ټولو مسائل حل کړي د ټولو مشکلات خدای پاک حل کړي مونږ ټولو نه راضي شي زنګ آخره خاتمه بالایمان کې اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير برحمتك يا ارحم الراحمين